دا غوښتنه ډېر پخوانی تسلسل لري. دا غوښتنه د عوامي نېشنل پارټۍ د باچا خان فکري کارکنانو کړې وه. دا غوښتنه د خان شهید فکري کارکنانو کړې وه. دا غوښتنه وله چې د علي وزیر له کوره 19 جنازې ووتلې. هم د دې غوښتنې په نتیجه کې سوات او وزیرستان په ګولیو باندې ړنګ کړل. هم د دې غوښتنې په نتیجه کې د عوامي نېشنل پارټۍ په زراو کارکنان شهیدان کړل. هم د دې غوښتنې په نتیجه کې د پښتنو د دې لوی فکري تحریک یو پروفیسر ارمان لوڼی شهید سو. هم د دې غوښتنې په نتیجه کې د دې غوښتنې په بدل کې د پښتنو د قامي مقدمې پرچار کوونکی عثمان لالا خپله ککرۍ تر خاورو لاندې کړه. دا غوښتنه ډېره مهمه غوښتنه ده او دا غوښتنه به کوو. هم دا غوښتنه وه چې منظور پښتون د پښتنو پر ټولو کورو ګرځوي. دا غوښتنه به څه راکوي موږ ته؟ دیدار صاحب وایي چې مدام به نه وي دغه شانتې ویر په پښتونخوا کې، مدام به نه وي دغه شانتې ویر په پښتونخوا کې. باچا به مو خدای خپل کړي او وزیر په پښتونخوا کې. اوس کور په کور کوڅه په کوڅه ویشه مشالونه، اوس ګرځي یو عجبه شانتې پیر په پښتونخوا کې.